د لیچي ونه داسې ښکاري لکه د کالو ډکه ناوې. د هریچند جمال آباد د لیچي باغونو کې د میوې شوکه شروع شوې ده. د دې لیچي د باغونو تاریخ د 200 کالو نه زوړ دی، ځکه چې د دې بوټي د انګریز له طرفه یو خان ته ډالۍ شوی وو او اوس نه یوازې خوندوره میوه بلکې د دې بزغلي نه نور باغونه هم لګول کیږي. د باغ قدرتي عمل دی چې یو کال ډیره او بل کال کمه میوه کوي چې سخت کال یې کمه کړې ده، خو د باغ ټیکدار وایي چې د بور په وخت کې د تیر کال په نرخ اغستې دي او د تاوان لارې ویني. احسان وای په نسبت باندې خو سږ ډیر کم دي، پیداوار کم دي. پر اوس کال تقریبا موږ به په 200 روپۍ کیلو خرڅوله، 180-170 باندې په خلکو له ورکوله. د ګاډو والا به ورکوله په 150-160 دغه شان به ورکوله. او سږ کال په نسبت د نور کال ډیر کم دي لیچي او باغونه فقر شوي دي، ګران شوي دي. د سره یو بل کارکونکي چې د سترګو بزغلي اغستو ماهر هم دی وایي چې خلک ورته د بوټو مقدار اوخای دوی ورله باغ لګوي. محمود خان زیاتوي چې دې ته دا ځینې موږ دا بوته ویو دا پلشټک دا پوڼۍ ورچولي، ځینې دا ګملې دي نو دا موږ کټ کو بیا ورته ګمله ولګو، په هغې د پاسه بله ولګو وړه شانتي ګمله هغې کې ورته اوبه اچو په شکال میاشتې پورې هغې ته چې بارانونه ډېر شي بیا اوبه بندې شي، دې کې دا جړله وباسي بس بیا دا دې علاقو ته د سواته پورې داسې ښکته پنجاب ته ځي. خو په هر حال پنجاب نه خپل راځي بیکاره وي، خو لکه زموږ دا چې دي نو دا داسې ځي داسې 400 پېښور ضلع کې خواره دي. په باغ کې یو شوګمار حضرت الله ووی چې د نورو میوو شوکه اسانه ده، خو دې وخت ګرمي هم زیاته ده او شوکه هم ګرانه ده. یاره شوکه خو د شلتالانو اسانه ده، لوکاټو اسانه ده، د شوکه ډېره زیاته ګرانه ده، بوټي ډېر پاخه شوي دي، دا څانګې هم ډېرې نازکې دي، خطرۍ پکې د رالوېدو اکثر غټ خاخ مات شي په هر څنګ لاړ شي بل ځای ته ولوېږي، نو شوکه لږ مشکل ده او یو ګرمي ډېره زیاته ده. په پوښتنه معلومه شوه چې په دې باغ کې شاخ تراشي د 150 کالو راسې نه ده شوې او باغ کې ونې دومره غټې شوي دي چې یو بل کې انختې دي. پر اوس کال په دې باندې موږ خبرونه وړاندې کړي وو چې هغه وخت کې دا باغ د میوې بالکل ډکو، خو سخت کال ډېر ونې بوټي چې دي په هغې کې هغه د میوې نه ډېر زیات کم دي یا بالکل خالی دي. نو د دې وجه دا ده چې دا باغونه ډېر زیات زاړه دي. مخکې باغونه څوک کوي نو هغې له پکار دي چې په بوټي نه بوټي پورې فاصله چې دا هغه ډېره زیاته وساتي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ډیون نیوز.